زموږ بیا دا یو بار ډېر دی. ښه بسم الله الرحمن الرحیم. زه مخکې بابل سنټر کې هم د اوسېدو ځای بسالت و. اوس هم دغه ځای په دغه سنټر کې اوه ځای زموږ دا مخته د کلکین اطاق دی. ته د پلازما شاته وکتله. استازي او ستا په دنیا کې استازي خوښه ده. دا دی چې یا خو ستا دکتر کې اوس بد رسېږي. نه وظیفه کې نسته زموږ پښې چې ته ناکس پې ته چې استاد وظیفه نیولې وای دا اوس موږ کمپیوټر ته چا موږ ته ویلي استاد ته ویلي راځو بسم الله الرحمن الرحیم. دریم پروګرام د وینډوز مربوط ایم اس پاینټ یعنی مایکروسافټ پاینټ نقاشي ته ویل کېږي په انګلیسي کې. دا هم خصوصا د نقاشي کولو لپاره استفاده کېږي. یو ګراف جوړول، یو نقشه جوړول، دغه رقم داسې شیانو لپاره استفاده کېږي. د راخلاصولو ترکیب لومړی راسه دغه آل پروګرامو ته په آل پروګرامو کې فینټ ولیکه چې فینټ دې ولیکې د اتومات تر راوړي د میخ چې پوښته کولی دي دا فینټ پروګرام دی. دومره طریقه سرچ راخلاص که سرچ موږ څنګه راخلاصوو حضرت علي شابش سرچ دې راخلاص کې فینټ ورکه انټر که هم دې راخلاص که دا دی. دا چې دې ولیکې راخلاص که کله چې راخلاصو دا د پینټ انټرفیس دی. دا درو بټونو ته عبدالغفار څه شي ویل کېدله؟ شابش دغه ته څه شي ویل کېدله بل عبدالغفاره؟ دا بټونو ته یا دا ګرځي ښه صفت الله دې ته څه شي ویل کېدله یا دیو ته هغه مینوبار په نامه کې مګر دا مونږ ته ویلي کویک اکسس کویک اکسس خو دلته یو استاد په دغه کې دا د وینډوز کویک اکسس دی. دا د دغه پروګرام ښه دې ته څه شي ویل کېدل؟ ټایټل بار په خپل ځان کې څه شي لري؟ څه شي یو هغه د پروګرام یو هغه په دې کې جوړ شوی شي فایل نوم. دا هغه څخه راشول کېږي دې ته مینو ګانې ویل کېږي. لاندې رایبون دی، پر ګروپونو ویشل شوی دی، په کمانډونو ویشل شوی دی. دوه ډوله کمانډونه دي، ګرافیک او ټیکس باندې. دې ته بیا څه ویل کېږي؟ دې ته انزرشن صفحه ویل کېږي یا ایډیټینګ پیج ویل کېږي. او دلته بیا راسو دې ته بیا څه ویل کېدل؟ دا ته دې ته ډسپلی زوم سلایډر او دلته بیا راځو دغه ته فایل منت نیو اوپن سیو په دې مترو سره ان شاء الله سره خلاص یو شی چې ستاسو سره په خلاص دغه چې دی د ام اس پینټ موږ د نقاشي جوړولو لپاره استفاده کوو. عکسونه دوه دانې یو ځای کولی سو، کټ کولی سو، کاپي کولی سو، دغه رقم لیکنه پر کولی سو، په ګلانو کې راوستلی سو، خپل عکس خپل د ډیسکټاپ لپاره یو وال پاپر پکې جوړولی سو. مګر د فایل چې شي دی د نورو د فایلونو د تصویر دی. د پی ان جی تصویر راځي. تصویرونه موږ دته راوړی سو او د څه شی ثبت هغه تصویر راځي. فرض که زه راځم دلته یو شی لیکم لکه دا دغه مې ولیکه یا شی چې دی دا یو شفټ سره نیسئ دغه لیکه سي دا راشي وکړئ. دا مې یو شی جوړ کړ یا شی چې دی فایل ته راسه پر سیو باندې کلیک وکړه په ډیسکټاپ باندې صاف کړه دلته د چش په نامه باندې د ریکټنګل په نامه باندې ریکټنګل انټرک چې انټر کې دی سیو کړه د ریکټنګل په نامه دغه دی صاف څه مګر همدا چې راخلاص کې دا وسیو دانه تصویر ګوره عکس جوړ شو. بیا دا بندوم راځم پینټ راخلاصوم. پینټ چې مې راخلاص کړي په پینټ کې به بیا څه ورکړم څه بله راخلاص دا پینټ شو. فایل مینو ته راځم سیو از خو نو د ده څخه یو بل شی جوړ کړه. ګوره لومړی پی ان جي ځین جوړېږي بیا جی پی جی دی. دا دواړه د تصویر ایکسټنشنونه دي. ایکسټنشن بیا موږ په کنټرول پانل کې وایو شت مثال د خلاصون ایکسټنشن بیا څه شي آفرین دا درو سره به بلد یاست ان شاء الله. ګوره دا مې ویلی دي. فایل مینو ته راځم دا به چش کوم بند به کوم دا څنګه بندېدي پر دې کلیک کوم. فایل مینو ته راځم پرام سکنر دا معنا کله چې په کیمرا یا سکنر عکس واخلې یا سکن کې بیا چې کمپیوټر ته راوړې بس دغه څخه راواخ دا پاده کېږي. په ایمیل کې لېږې ویلر لاندې سیټس ډیسکټاپ بیکګراوند موږ لرو. فرض که فایل مینو ته راځم دغه ته راځم دلته سیډو ته راځم په دې ځای کې وینډوز ته راځم دلته بیا وینډوز ته نه راځم
یوزر ته راځم یوزر چیرې دی یوزر دا دی ورځګان یونیورسټي پیدا کړه دا ورځګان یونیورسټي نه دی دا بل دی دا چې د اخلاص کې دلته ډاکومنټ پیدا کړه یا کانټینټ پیدا کړه کانټینټ چیرې دی ډاکومنټ پیدا کړه دلته اضافیه پیدا کړه په اضافیه کې یو فولډر د فوټو په نامه دی زه تصویرونه پکښې لرم دا دی فرض که دلته یو تصویر راخم دا تصویر ملګری دی سیسو دا راخمه دا اوس د خپل ډیسکټاپ صفحې لپاره جوړوم ګوره دلته ورته لیکم چې ډي آر محمد عارف چې په مې لیکلی ته دا چشک انتخاب کا چې انتخاب دې کړی رنګ یې سور رنګ نه زرغون رنګ ته واړوه سیسو دا راسه محمد نسو دلته دا چشک دا ام ټکی عارف صحیح شو دا مې دا دی ولیکئ اندازه یې څه ورکشنی کوي راسه دلته اندازه ورکشنی که څوک درې که څه سلو 14 بیخي کوچنی شو 28 دا کتر صحیح شو دا فونټ یې اړه راسه په دې ځای کې څه شو ولیکه ټي آی ایم ټایم نیو رومان انټرک راوستې ورته دلته راسه وګوره ټایم نیو رومان مخ چې ګوره په دا اثر کې به څه هم لیکلی په دې کې به نه درو استاد راځي ارزون کې به خیر دلته انګلیسي بل راواخه چیرې د انګلیسي دغه دی سوکا دا سم دی سیزو دا اوس د یو نوم سره ولیکئ دغه رقم راځم پر دې ځای باندې تاریخ سره لیکم چې د 1402 تاریخ دی سیزو دا نو سره ولیکئ فرض که یو دانه بل تصویر سره راخم دلته نیو ته راځم اوپن ته راځم د اوپن څخه دا خپله لوګو ته راخم لوګو چې مې رااخیستله دا خو دلته نه پراله دا نوی راواخیستل شول دا تصویر هم څه کوي خیر دا تصویر هم دا دې جوړ کړي څه دا مې دا دې جوړ کړي راځم دا په ډیسکټاپ باندې دروم فایل نو ته راځم سیټ ډیسکټاپ درې شکله دا فرض که بل تصویر مې هغه خپل فرمایشات و د کورس خدمات و دا شیان مې ګډ ورسره ولیکل چې دروم په ډیسکټاپ باندې دروم راځه فایل دا معنا چې ټوله صفحه په ونه سه ټایټل دا معنا چې په یوه صفحه کې شپږ اووه دانې راوله او سنټر دا معنا چې په مابینځ کې یو دانه راوله ولې دا ورکړي دي کله ناکله د یو چا خالي عکس دی لکه یا د یوه لوګو د بلانو ګرد ډیسکټاپ ونیسي نو ټایل درجې څو دانې په راسي کله فایل راولي تصویر دا موډ اخیستی په ټلیفون باندې سم موډ دا موډ پورتریت دا بس د ډیسکټاپ باندې سم راځي کله یو چا دا رقم تصویر اخیستی دا په ډیسکټاپ باندې درېږي دا که چیرې ته فایل یا ټایل پر ودرې دا تصویر نیم راځي شاید در دې ځای راسي شاید خالي مخکې راسي سنټر بیا هغه راوله سنټر ټوله کې راځي که زه چیرې فایل کم راسه دا وکې کوه یا ول یا سافت که چې سافت یې کوي ګوره دغونه غټه لاره ده نو اوس تاسې دغه بولئ بیا به راسئ دلته پینټ ته چې راغلی دې ځای ته به راسئ په دې ځای به کلیک وکړئ وبدرجه راسه ټایل یا که ټایل دې کې ګوره څو دانې راغلي دا دي سیزونه مګر هم کله چې راسئ په دې ځای کلیک وکړئ بیا راسئ دا چې شته ډیسکټاپ ته راسئ سنټر کې ودرئ یوه دانه په مابینځ کې راسئ سر به خلاص شو بیا فایل منو ته راځم په دې خو نو د ګوډ سر خلاصېږي سره د دا بل څه سولو د هغه څخه وروسته راځو هم مینو ته سیزو په هم مینو کې لومړی کټ کاپي لرو سیزو فرض که زه بیا هغه تصویر راخم اوپن ته راځم د اوپن څخه هغه تصویرونه شیرې دي تصویر دغه دی دا تصویر چې مې راواخیستې څه باندې نظر کوشنی کومه صحیح شو راځو اول چې لرو کټ کاپي لرو فرض که دا ځای زه چیز کوم زه کټ کوم دا سلیکشن باید زه جلا کړم ریکټنګولر سلیکشن ته واړوم دا مې کټ کوم چې کټ کې بس دا ځای سپین شو ګوره ځکه دا دې ځای ولاړ دلته کنټرول وي که یا پیسټ که هغه دا دې برته مې راوستې صحیح شولو بېرته په دې ځای کې کنټرول زی و بېرته ورته راوله بیا راځم دا چیز کوم کاپي کوم دا ځای دا مې انتخاب کړی دي راځم کافي یې که چې کافي دې کوي بېرته دلته پیسټ کړه دا مې بل ورته راوړی وینې صحیح شولو دا بېرته کنټرول زیډ کړه کنټرول زیډ چې مې کوي د هغه څخه وروسته بیا موږ دلته چیز لرو پیسټ فرام لرو پیسټ فرام فرض که زه دلته یو دانه بل تصویر راخمه لکه کوم تصویر راخمه یو تصویر دا تصویر مو ورته راوړي څه اندازه ورکشنی که چیز کومه دواړه څنګ پر څنګ سره راولم اول دا صفحه یې څه راغټه کړه
په ایم اس پین کې چې دوه تصویرونه څنګ په څنګ راولئ بیا په دغه رقم سره راولئ یاره صحیح شو دغه رقم راځم دا پیسټ پلان د لارې موږ کوله بیا موږ چې لرو سلیکشن لرو سلیکشن کې موږ یو ریکټانګولر سلیکشن یعنی مربعي یا مستطیلي سلیکشن لرو او بل پری فورم سلیکشن لرو دا پری فورم بیا چې ډول کېږي فرض که زه غواړم د داسې خالي دا سترګې او پزه او دغه طریقه چې کوم کاټ کوم دا چې کاټه یې بیا راسه پری فورم انتخاب کا پری فورم چې انتخاب کې ورته ووایه و دا د دې ځای څه دی دا وریځ دا چې دا کنټرول ایکس ګوره ما کټ کړه برته دلته پیسټ کا دلته رااله پر دې ځای کښې بیرته رااله په دغه ځای کې وکښې صحیح شو په پری فورم مثال خلاص لاندې موږ چې لرو سلیکټ آل ټول تصویر انتخاب کړه ګوره دا ګردي خانه پر وګرځول یا راس انورټ سلیکشن بیرته د سلیکشن او باسه ګوره برته وواتې سیسو لاندې موږ چې لرو ترانسپرنت لرو ترانسپرنت بیا څه معنا فرض کړه دلته زه چې لیکم نوم لیکم دا نوم یې ولیکئ کله زه دا انتخاب کوم بیا راسم هوم ته د هوم څخه په دې ځای کلیک وکړم دا ترانسپرنت انتخاب کوم ګوره د نامه شاته بکګراوند د تصویر بکګراوند چې دا وغورځوئ دې ته زه اوس یو بل ډول بکګراوند ورکولی شم فرض کړه راځم پر دې ځای درېږم دا بکګراوند هر بکګراوند شته انتخاب دی مګر که چیرې راسم هوم ته د هوم څخه پر دا ترانسپرنت کلیک وکړم بیا دا غورځي برته خپل بکګراوند پر دې ځای ودرېږي بس خپله پر تصویر لیکنه کېږي صحیح شو په دې دغه مثال خلاص په ترانسپرنت باندې بیا دغه څخه وروسته راځم هوم ته په هوم کې موږ چې لرو فرض کړه زه یو نوې صفحه رااخلم چیرې نیو ته راسه د نیو څخه ډو ناټ سیف کړه دا نوې صفحه مې راواخیستله کله چې دا نوې زه غواړم چې یو شکل جوړ کړم څه شو لاندې دا خلاصو دلته کرافټ لرو څه شو فرض کړه زه دلته یو میز جوړوم دا مې چې جوړ کړئ دا مې میز دی اوس نو میز په دا رقم نه پښې ورکول کېږي نه پېژندل کېږي چې دا میز دی صحیح شو بیا به راسه په دا ځای کلیک وکړه ریسایز ته راسه دی لږ څه داسې کوږ کړه لس اندازه باندې صحیح شو راسه اوکې کړه اوس نو راسه دلته پښې ور واچوه اوس د یو چا شک په راځي چې دا میز دی شفټ سره نیسه وري اوس نو پر دې یو کمپیوټر ورته کښېږده دا راسه دا چیش کړه دا مې موس دی دا مې لاندې سی پی یو ده دا نه دا بیټرۍ ده چې دغه شیان پر دې ځای پراته دي صحیح شو اوس زه غواړم دا چیز کوم کرافټ کړم فرض کړه دا کمپیوټر د دې ځای چیز کوم دا بیرته کنټرول زید کړه سلیکشن ته راسه دا چیز کوم د دې ځای دا پرې کوم کرافټ یې یوازې دا پاتې شو یا کله نا کله د یو وخت راځي فرض کړه زه دلته اوپن ته راځم د اوپن څخه دا تصویر راخم دا د اسنادو دپاره جوړوم اوس د اسناد دپاره دی په ولاړ عکس دی د وصل دلی دی دا خو مجبور یې درې په څلور کې کوچنی کې صحیح شو بیا چې جوړې راسه پر دا سلیکشن کلیک وکړه دا دونه کوچنی جوړ کړه راسه پر کرافټ کلیک وکړه دا بس کوچنی شو کنټرول یې څه کباله دی ورته جوړ شو صحیح شو بیرته کنټرول زید کوم کله چې کنټرول زید کې فایل منو ته راځم اوپن ته راځم دلته یو بل تصویر راخم فرض کړه دا تصویر راواخه اوپن یې کړه دا ډو ناټ شو کړه دلته پر دې ځای باندې موږ چې لرو دا تصویر لرم دې خواته موږ ریسایز او روټیشن خو مې وپېژاندی سیسو ریسایز یې برته کوچنی کوي یو عمودي ډول کوچنی کوي یو افقي ډول کوچنی کوي سیسو بل روټیشن لرو وڅرخوه د نیوې درجې وڅرخوه دا رقم یې وڅرخوه ته پس که دا رقم ورټیکل یې وڅرخوه ګوره پس که فلپ یې که دا رقم یې غواړوه راسه بیرته نیوې درجې دا رقم سم جوړ کړه سیسو دا پلسین لرم پس که دلته خپل نوم ورچوم راسه کې ور واچوه صحیح شو دا بیرته کنټرول زید کړه راسه فرض کړه دلته اراسر یا تخته پاک لرم صحیح شو دا خراب کړه وینې اوس نو ګوره دلته خو دا سپین رنګ دی کله نا کله څوک جیلي شی جوړوي لکه اسناد تذکره یا تایید پاڼه هغه سکن که په پرنټر باندې سکن دي کله تکه سپینه ورقه راسي عکس دی تکه سپینه ورقه راسي صحیح شو هغه تکه سپینه چې ته نوم شیان خرابوي لنډه لار یې دا ده چې تخته پاک پراکش کړه صحیح شو دوهمه لنډه لار یې دا ده چې دغه شیف راواخه داسې پر رسم کړه چې رسم دې کوي نور دی شیف په خپله ډکېږي دا رقم د رنګه ډکېږي صحیح شو کوغه دا لاټ کې کسر چندان نه معلومیږي صحیح شو که راسې فرض که زه پر دې ځای باندې لیکمه دا چې مې ولیکل د دې آوټلاین هم چش کوم نو آوټلاین کوم اوس کسر نه معلومیږي
صحیح شو دا خو اوس تصویر رنګ یې خړ دی که چیرې سکان کې هغه تک سپینه ورقه راځي صحیح شو خپله مې دغه رقم جوړ کړي دي دلته بیا موږ څه لرو فرض که زه یو شي پراخم دا بیا په نوې صفحه کې کار کوي دلته کار نه کوي صحیح شو دلته نوم ورکوي راسه نوم ورته ولیکه هر شی چې ته ورته لیکې کمپیوټر یې ورته ولیکه دا راسه انتخاب یې کړه اندازه یې څو غټه کړه صحیح شو بیا راسه اوس په تصویر باندې موږ څه لرو ګوره شو ته متوجه سئ دا نوم مې دلته راوړي د نامه سره دغه فونټ دی فونټونه ور واړه دا اندازه ده دا بولډ کې ایټالیک کې که دا مې ګډه درته ویلي دي په یاد مې دي دلته موږ یو اوپاکیو لرو او بل ترانسپرنټ لرو ترانسپرنټ لکه مخکې چې موږ درته ویله اوس د دغې دا بکګراونډ نه لري ګوره په د هغه خپله صفحه کې ورسره ولیکل مګر که چیرې د ترانسپرنټ واړې اوپاکیو ته واړې هلته بیا بکګراونډ ور اچوي صحیح شو بکګراونډ دا کالر دی دا رنګ ور اچوي دا رنګ ور اچوي دا رنګ ور اچوي که خپله د دغه اسنادو موډ رنګ جوړوي بیا پر ایډیټ کالر باندې کلیک وکړه دغه رنګ به څه رنګ وي زه چې وم انشاءالله دا رنګ به وي را به یې څه اوکې به کې وینې لا یو څه لا فرق لري کنډیشن دانې فرق نه لري اوس چې په دغه رقم ته راولاړ شې دلته دا نوم راوړې په دغه ځای کې کښېږدې او نوم سره کوچنی کړي څه خراب شو د دې بیا یو مشکل دغه دی چې یوه پلاکه نوم درسه ولیکل شو بیا اړوی نه شي ښه دلته ولیکه تاریخ مثلا دا شی چې ولیکئ اندازه یې څه ورغټه کړه دا چې دې ولیکئ دا د بکګراونډ خو هغه رنګ دی دا رنګ یې څنګه واخلي رنګ به هغه رنګ پر ودروي چې اندازه ورغټوي تیار هغه نوم مې ور واچوئ صحیح شو یو ښه دغه طریقه په دې کې د جعلي کارو دا دی چې خراب یې په دغې کړه سم یې بیا په فوټوشاپ کړه ښه دی خراب یې په دې کړه نو سم په فوټوشاپ کې دا رقم سم راځي بیا فایل منو ته راځم پر نیو باندې کلیک کوم یو نوې صفحه راخلم کله چې مې نوې صفحه راواخیستل دلته تصویرونه جوړوم څنګه تصویر جوړوم دا تصویر مې جوړ کړو دغه حضرت علي هنري کوه دا مټه کوي مټه کوه دا یو شیپ مې راواخیستی دا مې بل شیپ راواخیستی دا مې بل شیپ راواخیستی دا مې بل شیپ راواخیستی صحیح شوله دا شیپونه دي اوس زه رنګونه ورکوم دغه زموږ د شیپ کالر دی څه رنګ ورکوې راسه دا رنګ ورکوم فرض که کله چې رنګ ورکوې دا ستا تر په دې کې توکه دا په دې کې توکه دا په دې کې توکه دلته راسه دا کالر بیا راواخه رقم یې کړه دا اوپیکو سه دغسې واړوه فرض که زه دا شیفت راخم داسې مې دلته رسم کړي فایل ته راځم دلته سولیډ کالر ته راځم اوس راسه ساته علاوه دلته کې توکه دلته کې توکه دلته کې توکه کنټرول زی ډکه دلته کې توکه دا سولیډ ته نه دی اوښتې در اوسه دا باید ته بیا سولیډ ته واړوئ صحیح شولو بیا راځم دغه څخه وروسته دلته شیپونه موږ لرو هر ډول دا بورس دی صحیح شو دغه بیا څه دی تخته پاک دی دا خو بېرته در خرابوي صحیح شولو او دغه بیا څه دی پیک کالر دی پیک کالر بیا ډېر فرض کړئ فرض کړئ دغه یو دغه ته ما ژړ رنګ ورکړی دا رنګ ګوره زه عین رنګ پر دغه شیپ هم توم صحیح شولو دا چې کله بیا ته عین رنګ پر دې شیپ هم تویې بیا فقط راسه پر پیک کالر کلیک وکړه دلته راسه په هغه رنګ کې کلیک وکړه بیا راسه دلته کې توکه وینې عین شی پر ځای باندې توسو صحیح شو دې خواته موږ بورس لرو بورس رقم بورسونه دي رقم خط ته په کاجه دا رقم لیکي دا رقم یې لیکي رقم څه لیکي صحیح شو بیا ته فایل منو ته راځم د فایل منو څخه نیو ته راځم د نیو څخه دا ډو ناټ سیف کړه راځم دلته فرض کړه دا مې څه دی د سرای چاردیوالي ده صحیح شو او دغه مې د څه دی د رحیمي سعودي کوټه ده دربار خو نو دربار دی او ښه دا څه دی یو کلکن دی ښه او دا بیا دروازه ده صحیح شو اوس نو دا خو باید څه شوداره جوړه کړم ځکه رحیمي صاحب دی کلکین باید څه رنګ ورکړي دا رنګ صحیح شو دروازه باید څه رنګ دا رنګ او کوټه خپله باید څه رنګ کوټه به شنه رنګ دغه رقم نور چاردیوالي یمکن کولی شي صحیح شو دا نقشه جوړوم ګوره په مترانه یې جوړوم څنګه جوړوم اوس نو کوټه څو متره ده دلته ورته ولیکه فرض کړه کوټه 10 متره ده څه یې اندازه ورکشنی که تر څو بیا رحیمي صاحب دی خو ابدا نه کیږي نو ځکه نو دا څه ده یولس یې کوچې ځای نه دی کمپیوټر چې ولیکوي دا اوپیکو دی ښه بس فرض که دلته پر دغه خونه ولیکه پر دې خونه چې لیکې فرض که دا رنګ ورکړه دا خونه ده اوس متر دلته پر ووهه متر څو دی 4 متره ده 4 متره ولیکه ستا بیا په دې خوا باندې سوله چې څومره ځای یې ونیوئ ټکس کالر دغه رنګ واړوه د کالر د ژړ رنګ ته صحیح شوله دلته چې ودرېدې دا تور رنګ که چې تور رنګ دې کې د اوپیکو څخه ترانسپرنټ ته راسه اوس ګوره نه معلومېږي
صحیح شو هغه مخکې ترانسپرنټ ته بګراوند رنګ یې غورځولی د کوټه دې بالا خط ډېر غټ شو ښه سر به خلاص شو راځو دې خواته بیا موږ چې لرو دا شپونه د یو ډول شفت ستې راخي ستوري راخي یا ربلات راخي کولی شئ دلته یو ښه بګراوند هم ځان د سفید ځان ته جوړ کړئ صحیح شولو دا د ډیسکټاپ بګراوند راځي یو ستوری فرض کړه په دغه سر کې وکښېږده دا ستوری چې کړ هیڅ یې ډول اندازه ورغټه کړه دغه رقم بل ستوري راسه په دې کونج کې وکښېږده هغه نو بالا تی پوهېږي نقشې زده کړم پوهېږم ما زما نه دي نقشې صحیح شوله دا خو دلته کښېږدي دغه رقم بل ستوري ما بین کې کښېږدي نور خپل اعلانات ورته لیکئ یا شی چې ورته لیکئ بیا ولاړ شئ په ډیسکټاپ یې باندې ودروئ صحیح شول بل موږ دلته زه شفت لیکم کله چې دا شفت دلته ولیکئ اوس راځم دلته آوټلاین ګوره آوټلاین یې وینه بعضې آوټلاین یې دغه بهرنۍ لیک ته ویل کېږي دا توري ته څه موډ یې غواړي صحیح شو فایل د څنګه رنګه ډکه نو سولیډ دا رقم یې راولي ګوره خاک رنګ راولي دا موډ څه موډ یې جوړوي هر موډ چې جوړوي دلته د آوټلاین برداروالی دی ګوره پنډې لیکې غواړي نرۍ لیکې غواړي که څنګه لیکې غواړي صحیح شو دلته د شپ رنګ دی څنګه رنګ یې غواړي دا رنګ دا رنګ دا رنګ وسادي ګوره چې بدلېږي صحیح شو دغه بیا دا لیکنې وو د لیکنې شاته موږ رنګ بګراوند ته پورته کوو صحیح شو اول رنګ یې د شپونو د مخامخ رنګ دی صحیح شو دوم یې د بګراوند یا د خطر رنګ دی صحیح شو بیا پر ایډیټ باندې کلیک وکړه دلته بیا میکس رنګونه موږ پیدا کوو لکه و چې د اسنادو رنګ زه په دې کې نشم پیدا کوی بیا مجبوره یې دلته کې جوړ کړئ صحیح شوله ځکه دا د ار جی بي رنګونه آر یعنی ریډ ګرین یعنی شین بلو یا بي یعنی بلو ار جی بي په نامه رنګونه دي صحیح شوله رابسې دا بیا وکیک بیا به راسئ ویو ته د ویو څخه زوم نږدې کړئ لرې کړه سل فیصده یې راوله رولر غواړم نه غواړم ګریډینټ غواړم نه غواړم سټیټس بار غواړم نه غواړم فل سکرین یې راوله دا بیا فل سکرین سو تمبنایل اوس کار نه کوي دا به رانږدې کړې لرې به کړې لرې به کړې لرې به کړې لرې به کړې تمبنایل به اوس کار وکړي په تمبنایل کې ته ستا ټوله نقشه وینې مګر دلته دغونه ټوله نقشه نه سېل دوی دلته به کار کوي په تمبنایل کې به دې خپله نتیجه وینې سر به خلاص شو بس دی داستی ام اس پاینټ هم خلاص